خبر هرات کې د پرونی چاودنې 29 کسانو ته امر ژوبل اړولې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کې د چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم ځای سرچینی وایي چې په هرات ولایت کې د یو چاودنې لامل ګڼ شمیر کسان ته امر ژوبل اوخته ده. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جیلانی وایي چاودنه تیر ماښام د انجیل ولسوالۍ په خارګوټي کې شوې وه. هغه زیاته کړې چې دوی له دې یادې پیښې 4 جسدونه او 15 ټپیان وړل شوي دي، خو د ټپیانو په وضعیت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چاودنه داسې مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلکو ته د یوې سیمه ییزې لوبې ننداره ته راټول شوي وو. د هرات ولایت امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.